سلامونه دوستانو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. همدا مهال تاسو ګورئ افغان ټپس چینل. کوم افغان ټپس چینل نه وي سره سبسکرایب کړئ او سره څنګ کې دا بیل نشان هم ووهئ. درنو دوستانو، نن به په دې موضوع باندې وغږیږو چې پرون په کابل کې د افغان لوبغاړو څخه د فیټنیس ازموینه اخیستل شوې، چې د بنګلادیش د سیالیو لپاره د ملي لوبغاړو څخه د فیټنیس ازموینه اخیستل شوې. په دې ازموینه کې یوازې ګلبدین نایب، رحمت شاه زرمتی، حشمت شهیدي، نجیب زدران او اکرام ملخیل په ازموینه کې بریالي شوي دي او نور ټول ناکام شوي دي. محمد نبی او اصغر افغان په ازموینه کې نو. محمد نبی علت چې وو هغه ناوخته له انګلند څخه کابل ته رسېدلی او د اصغر افغان په اړه یې ویلي دي چې هغه مریضان لرل او هلته بوخت و، او شاید نن 20 د اګست د بنګلادیش سیالیو لپاره سکواډ هم اعلان شي. له همدغه ځای نه د کرکټ بورډ او ملي لوبډلې د نوي مشرتابو ازموینه هم پیلېږي. خو دوی په دغه ازموینه کې لږ څه ناغېړي هم وکړه. زیان به یې د افغانستان کرکټ او افغانستان وویني. کرکټ او په هرې بلې لوبې کې د فټنس مسله دومره جدي ده چې هیڅ جوړجاړی پکې نشي کېدی او نه باید وشي چې د فټنس ازموینه نشي پاس کولی. لطفا 2-3 لوبو کې یې کېنوئ او پر ځای یو بل ښکلی او پټ ځوان ته چانس ورکړي. بیا به وګورئ چې کرکټ څنګه مسلکي او لاښ کېږي. چې په فټنس کې جوړجاړی کوي، په هر څه کې جوړجاړی کولی شي. درنو دوستانو، دا وه نننۍ ویډیو. کوم خوښه شوې در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. مننه.